سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ د افغان میډیا څخه د تازه نړۍ او په وخت خبر واورئ. دا هم تازه او پر وخت خبر. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د میدان وردګو ولایت د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره یاد ولایت ته سفر وکړ. دغه وزارت وایي سرپرست وزیر جنرال عبدالستار مځکوال د دې سفر په ترڅ کې د میدان وردګو ولایت د امنیتي قومندانۍ او همدارنګه نورو امنیتي او دفاعي بستونو د مشرتابه سره فوق‌العاده امنیتي ناسته ترسره کړه او د روان امنیتي وضعیت پر وړاندې د شته ننګونو ارزونې سربېره یې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست یاد ولایت له قومي مشرانو او متفقینو سره د غونډې پر مهال دوی ته ډاډ ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په ملاتړ د تروریستي ډلو په ځانګړې توګه طالبان وځپي. یادونې وړ ده چې جنرال عبدالستار مځکوال په میدان وردګو ولایت کې د پولیسو او امنیتي ځینې میشت منصوبین چې د امنیت ساتنې او همدارنګه د قانون تطبیق په برخو کې یې په ورسپارل شویو مسؤلیتونو کې لا ښه او پرمختګونه کړي وو، له ځانه وړتیا ښودلې وه او وستایل. دوی ته یو مډال د مځکوال لخوا ډالۍ